بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زیم عبدل تاسو ګورئ هاو ټو پښتو یوټیوب چینل. انشاءالله دوستانو په دې ویډیو کې به زه تاسو ته د وائی فای پاسورډ وائی فای هیک کول دا رښتیا دي او که دا دروغ دي. نو دوستانو په دې ویډیو کې به زه تاسو ته د دې حوالې سره یو څو خبرې کوم. نو دوستانو د ویډیو شروع کېدو نه مخکې تاسو زما یو ورکوټې شانتې ریکویسټ دی که چېرته تاسو اوسه پورې زمونږ هاو ټو پښتو یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړی نو د دې ویډیو لاندې به په سور کلر کې د سبسکرایب بټن وي هغه تاسو کلیک کړئ او ورسره چې کوم د بیل آیکن راشي کوم د غنټې نشان راشي نو هغه هم تاسو ضرور دباو کړئ. نو د دې پیدا به دا شي چې زه کومه نوې ویډیو اپلوډ کوم نو هغه به هم تاسو ته د نوټیفیکیشن په ذریعه باندې در رسیږي. نو دوستانو راځو خپل ټاپک طرف ته. د ټولو نه پیله د ټولو نه اهم خبره په دې کې دا ده چې وائی فای هیک کول دا خو جرم دی. په پاکستان کې خو دا شی نشته دی خو د دې نه علاوه بار ملکونو کې که چېرته ته وائی فای هیک کړي نو هغه په تا باندې شکایت وکړي نو تا باندې 10 کاله قید خطر شي. د هغې نه بعد دوستانو دویمه خبره په دې کې دا وائی فای هیک کېدلی شي او که نه. بالکل دوستانو وائی فای هیک کېدلی شي خو هغه زما او ستا په شانتې خلک هغه نشي هیک کولی لکه چې ما ورته دا پېژنم نه چې بهي دا وائی فای هیک کېدل وایي څه ته. دا وائی فای هیک کېدلی شي خو دا د های لیول کسان دا هیک کوي. او د دې نه علاوه دوستانو په پلی سټور کې چې څومره هم اپلیکیشنې دي د وائی فای میپ وائی فای منیجر او دا ټول دوستانو دا ټوله دوکه ده. په دې کې یو اپلیکیشن وائی فای میپ چې د دې په باره کې په یوټیوب کې ډېرې زیاتې ویډیوز اپلوډ شوي ما هم ډېرې زیاتې کتلې وي او تاسو هم کتلې دوستانو. دا ټول هسې فضول اپلیکیشن دی. دا ما په ډېرو ځایونو کې دا اپلیکیشن ما چې کړی و د دې نه پس ما په هغې باندې بیا ویډیو جوړه کړې وه د هغې حقیقت ما بیا په هغې ویډیو کې تاسو ته بیان کړی هغه هم تاسو کتلی شئ. دغه شانتې دوستانو په پلی سټور کې ډېر زیات اپلیکیشنې دي خو دوستانو دا ذهن کې دا تاسو یو څو خبر یاد ساتئ. یو دا چې ستا ملګری یا ستا خپلواني ته هغې کره لاړ شي او هغه تاله وائی فای پاسورډ تا ته وایي نه صرف تا نه موبایل واخلي او په هغې کې تاله پاسورډ ورکړي او وائی فای سره ستا موبایل کنیکټ کړي او تا ته پاسورډ هغه نه ښیي نو ته کولی شئ دوستانو چې تاسو د هغې پاسورډ بیا معلوم کړئ. هغې دپاره اپلیکیشن شته دی. او یو بله خبره د دې نه مخکې ما یو ویډیو اپلوډ کړی وه د پری وائی فای یعنی بغیر د پاسورډ او منګه وائی فای څنګه استعمالوو هغې کې هم تاسو ته ما ریل طریقه ښودلی وه دوستانو بالکل سچه. په هغې کې ما تاسو ته دوستانو د WPS پوش بټن په باره کې ویلي هغه هم تاسو کتلی شئ. خو دوستانو د دې نه علاوه چې څومره هم اپلیکیشن دي په پلی سټور کې چې دا موږ ته دوستانو وائی فای پاسورډ ښیي او دا د هغې پاسورډ دی او دا به وکړي او بس وائی فای به کنیکټ شي. نو دوستانو دا ټول دروغي. په دې باندې دوستانو څنګه چې تاسو ته ما وویله چې په یوټیوب کې په دې په باره کې ډېرې زیاتې ویډیوز اپلوډ شوي خو دا دوستانو دا صرف دی د خپل ویوز خپل کتونکي یعنې زما د ویډیو چې کوم هغه کتونکي د هغه سیوا شي دا صرف د هغې د دې دپاره جوړئ. او نور دوستانو که د دې لاندې کمنټس تاسو وګورئ نو په هغې باره کې دې ته ډېرې زیاتې کنځلې لیکلي وي. نو دوستانو په دې ویډیو کې ما صرف تاسو ته د یو څو خبرې کول غوښتلې یعنې دوستانو پیله دا خبره چې وائی فای هیک کول دا جرم دی او د دې نه ځان بچ ساتئ. دویمه خبره په دې کې دا وه دوستانو وائی فای هیک کېدلی شي. بالکل دا وائی فای خلک هیک کولی شي خو دا زما او ستا په شانتې خلک نشي هیک کولی ځکه دوستانو ما ته دا اړو پېژنو چې دا وائی فای هیک کېدل وایي څه ته موږ دې هیک څنګه کړو. دا د های لیول کسان دا هیک کولی شي. او بل دوستانو په پلی سټور کې چې دا څومره هم اپلیکیشن دي پری وائی فای وائی فای منیجر او وائی فای پاسورډ او دا ټول دروغ دي دوستانو. د دې نه ځان وساتئ. او داسې فضول اپلیکیشن په یوټیوب کې هم به تاسو ډېرې زیاتې ویډیوز کتلي هغه ټول هسې
د خپل ویوز زیاتېدو دپاره دوی دا ویډیوز جوړلی او دا ټول هسې پیک وي. دوستانو په دې باندې ځان مه دوکه کوئ او د دې نه ځان بار راوباسئ. او دوستانو په دې ویډیو کې صرف تاسو ته ما دومره خبرې کول غوښتلې. دوستانو اوس ما له اجازت راکوئ. د الله په امان.